جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال. د کابل ښاروالۍ له لوري د 12مې ناحیې اړوند د احمدشاه بابا مینې په اتم بلاک کې د تیږو فرش په بڼه د 25 فرعي سړکونو جوړولو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو تنظیم ریاست د مسؤلانو په وینا په دې پروژه کې د ټول ټال 1302 متره په اوږدوالي او له 6 څخه تر 2 متره سور په درلودلو سره د لښتیو په ګډون سړکونه شامل دي چې تر دې دمه 90 کار مخته تللی دی او ډیر ژر به چارې بشپړې شي. د تیږو فرش په بڼه د سړکونو جوړول له لوړ مقامات څخه برخمن دي او د ځمکې د سر اوبو په زیرمه کولو کې مرسته کوي. لمبا لمبا پوینو کې لطفت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلته هزار دی کتا جگ دی سر ورونا دی هم کپا شي پښتون زبک دی سر ورونا دی کور د مسلمان زانی زمون موری زمون ته جنتی کوری زمون زانی زمون موری زمون. با تخلفات شهری در بازارهای ساحات مختلف ناحیه 12 رسیدگی صورت گرفته که در نتیجه موانع پیاده‌روها و سرک‌ها خصوصا پیشبرآمد غیر قانونی شماری از دکان‌ها تخریب و پاکسازی شد. در این بررسی‌ها به متخلفین تفهیم شده است که از اصول و مقررات شهری پیروی نموده باعث مسدودی راه عام نشوند. مسئولان شهرواری کابل نظم بازارهای سطح شهر را به صورت منظم و دوامدار جهت احیای زندگی قانونمند شهری به بررسی و نظارت گرفته‌اند. ټول هغه ځایونه چې په ارزان قیمت کې په خود سره ډول په عام المنفعه ځایونو کې پیاده‌روونو کې جوړ شوي ول د خلکو ته په بار بار باندې ویل شوي وو چې وروره دغه ځایونه چې عام خلک دې تېرېږي دا خوشې کوي تر څو پورې چې عام خلک په ښه ډول باندې تګ راتګ وکړي نو دې خلکو ته توصیه هم شوې وله او خبرتیا هم ورکړل شوې هماغه چې نن بوکلین راغی او دغه ساحې هم تخریب کړې. از عموم مردم خصوصا فعالیت کنندگان اصناف مختلف توقع می رود که به اصول و مقررات شهری توجه نموده شهرواری کابل را همکاری نمایند. زانی زمون موری زمون ته جنتی کوری زمون زانی زمون موری زمون ته جنتی کوری زمون د وجود باندې دې تخت ستاور غونی تمو کړی بیا قیام دی. د اتمې ناحیې اړوند د رحمان مینې د ای برخې سړک جوړولو چارې د ریاست الوزرا د کفیل او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او کابل ښاروال مولوي عبدالرشید له لوري د پټې په پرې کولو سره پیل شوې. په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا کفیل او سیاسي مرستیال د کابل ښاروالۍ له کړنو ستاینه وکړه. ویل چې د سړک جوړونې د نویو پروژو په پلي کولو سره به د کابل ښار اقتصادي ودې او پراختیا ته زمینه برابره شي. نوموړي څرګنده کړه چې برابرې پراختیا ته په کتو به د کابل ښار په کچه نوې پروژې هم پیل شي او هیله وکړه چې ټول ښاریان به د سړک جوړونې پروژو په پلي کولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکار اوسي. موږ تاسو ته په کابل کې ګورو د ښاروالۍ لخوا نه مختلفو پروژې وخت په وخت باندې افتتاح کیږي او پای ته رسیږي. کله د سړک افتتاح وي او کله د یو چوک افتتاح وي کله یو بل کار په مخه کړی وي. نو په دې خاطر د کابل د ښاروالۍ څخه موږ زیاته مننه او شکریه ادا کوو چې دوی د افغانستان د اسلامي امارت په نمایندګي د کابل ښاریانو ته سهولتونه برابروي. د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو ښاري ترانسپورت مرستیال انجینر عامر یاسر بیا د نوموړي سړک په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې دا سړک له کارتینو څخه پیل تر ستانکزي بلاکونو پورې 3300 متره اوږدوالی او 40 متره پراخوالی لري چې د بایسکل چلولو کرښو پلو لارو ګلدانونو او نورو برخو په ګډون به د نږدې 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت د 18 میاشتو په موده کې په معیاري توګه جوړ شي. یاده پروژه چې تقریبا 3.3 کیلومتره طول لري او په 40 مترو عرض باندې چې د سړک هغه معیاري سړک چې کوم ځانګړتیاوې او ضرورتونه وي هغه ټول پکې شامل دي چې په هغې کې ګلدان دی، پیاده رو دی، بایسکل رو او جوچې او تقریبا د دې سړک سره د یو سنګکاري کانال هم شته. یاد سړک د کابل ښار یو له مهمو سړکونو شمیرل کیږي چې په جوړېدو سره به د ښاریانو ډېرې پخوانۍ هیلې پوره شي. ستاور غونی تمو کړی بیا قیام دی ستاور هری سیمه هری برخی تمو پام دی
کار ساختمان توسعه قسمت دوم سرک کوتل خیرخانه در دو شفت کاری شب و روز از سوی شاروالی کابل جریان دارد. سمت چپ سرک کوتل از چوک سرای شمالی تا بازار کوتل به طول 3710 متر با عرض 27 متر با ارزش 370 میلیون افغانی با دیزاین معیاری و کیفیت بهتر در حال ساخت و ساز است. این سرک شامل شبکات پیاده‌روی، دیوارهای استنادی، آبرو، تنویر، خطاندازی روی جاده، ایستگاه‌ها، خطوط و نصب علائم ترافیکی و سایر جزئیات یک سرک معیاری میباشد. سرک کوتل خیرخانه مسیر راه ترانزیتی و نقطه وصل 14 ولایت شمال کشور بوده که ساختمان و توسعه آن یکی از آرزوهای دیرینه بوده که تحقق می‌یابد. چیغه د حریات دستا پوغیگا کی آبادوی چیغه د حریات دستا پوغیگا کی آبادوی کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرخندنا اے ګران وطنا اے ګران وطنا ستا ورغونی تمو کړي بیا قیام دی ستا وهري سمي هري برخه تمو پام دی زانی زمون موری زمون تا جنتی کوری زمون زانی زمون موری زمون. پاکاری و لوشکشی کانال میرواعظ از منطقه دریای چمچمه است و عقب لیسه حبیبیه الی دهدانا واقع ناحیه هفتم از سوی شاروالی کابل آغاز شد. مولوی عبدالغفور غفوری رئیس ناحیه هفتم گفت که مسیر این کانال به دلیل ریختن انواع زباله، رد فاضلاب و ساخت و سازهای غیر قانونی از سالیان متمادی بدین سو مسدود گردیده است که پاکاری اساسی می شود و افزود که در مسیر این کانال متاسفانه خانه‌های خودسر و دیگر تأسیسات غیر قانونی ساخته شده است که پیگیری و پاکسازی خواهد شد. ان شاء الله ما کوشش کردیم کانال از این شهر پاککاری میشه، مردم از این ناحیه بیغم میشه، ان شاء الله با آسایش زندگی میکنن. از این مشکل ان شاء الله ما اطمینان میدیم برای مردم و اهالی که همین مشکلی که یا مواجه بدن ان شاء الله از این مشکل خلاص هستن و به همین پاککاری همین کانال ان شاء الله مشکل خاتمه میافت. همزمان مسیر این کانال پاککاری و موارد غصب آن تخریب و پاکسازی می شود. بندش این کانال همواره باعث آب گرفتگی ساحات و انسداد راه عام در هنگام بارندگی های موسمی می گردید. یعنی جوی که هست اینی مردم ها کل سر جوی بند کردن، تمام اگی چتلی مرداری کل او بندی غوخیزی کلش از دست اینمی مردم ها برآمده. کل مرداری از اینمی اینجاست. جنتی کوری زمون دا وجود بندی دی تخت او بو هواد زمون بیادی رغو هواد زمون بیادی رغو ستوری دا سبایو منگا توری تیار کے ختمو تل ولاد ظلم خلاف سمیر کے ختمو توری دا سبایو منگا توری تیار کے ختمو تل ولاد ظلم خلاف سمیر کے ختمو ہر لرتن تا امن مشالو نابالو ستا ورغونی تمو کړی بیا قیام دی ستا وهري سیمې هرې برخې تمو پام دی. د سطحي اوبو د مدیریت په موخه د کابل ښاروالۍ لخوا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مرسته د 14 ناحیې په 20 ګذر اړوند د الخیل په سیمه کې د سړک دواړو غاړو ته د ویالې جوړولو چارې روانې دي. د ویالې چې 200 متره اوږدوالی او 80 سانتي متره پلنوالی لري د طبیعي ډبرو په کارولو سره به د یوې میاشتې په موده کې په بنسټیزه توګه جوړه شي. دا پروژه چې ده په الخیل کلي کې موقعیت لري چې مجموعي طول تقریبا 300 متره دی او 200 متره دغه 200 ګیچونه دي چې یو 200 متره یو بغل ته او 200 متره بل بغل ته دی او دواړه سنکوري دی. د یادونې وړ ده چې د یادې پروژې په پلي کېدو سره به په یاده سیمه کې یو شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره سي. کارګر تقریبا په تعداد 1.5 نفرو کې 100 نه 1.5 نفر روزمره دلته کار کوي، مصروف د کار دی، هم دغه کلی آبادی او هم یو نفقه هم کور ته وړي.
آبادوي چې غد حریات دې ستا په غېږه کې آبادوي کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرښندنه اے ګران وطنه اے ګران وطنه